خدای پاکه دا څلور جنت ته بوزه، یو مې پلار بله مې مور جنت ته بوزه، ما نه مشر زما ورور جنت ته بوزه، بل د مور په شان مې خور جنت ته بوزه. دغه تور د جهنم توره کنده کړه، د بلال په شان تور جنت ته بوزه. د باور دغه دعا او التجا ده، پښتانه ټول کور په کور جنت ته بوزه. سلامونه ملګرو، نیکی هیلې احترامات مې ومنئ. پروګرام ګنډېري ادبي ټولنه او زه شفیق الرحمن مرتضی الله د وکړي چې ټول روغ جوړ وي، خوشحال وي او د صحت په جمو کې وي. کتونکو د موږ پروګرام مقصد هغه خوره وره للونه چې کوم په ایرو کې دي هغه وخت سره سره موږ تاسو ته مخ په وړاندې رولو. په دغه سلسله کې نن راغلي یو تورې غونډې ته چېرته کې چې د موږ ګران ملګری یو تکړه شاعر جناب رسول شاه باور صاحب ژوند کوي، نو غوښتلو مو چې د دنه پروګرام ریکارډ کو او د دنه د حالات وپوښتو او تاسو ملګرو سره یې شریک کو. باور صاحب ټولو نوال خو ته په پروګرام ګنډېري ادبي ټولنې کې ډېره زیاته هرکلې او سلامونه یایو. وعلیکم السلام، ډېره زیاته مننه کوو د ګنډېري ادبي ټولنې او خاص کر دی تو شفیق مرتضی صاحب څه دوره مطلب دی خو د خیر د یوه خبره به زه ورکې زیاته کړم. مطلب که تاسو نه وه لیدلې علاقه مو نه وه لیدلې خو مطلب نن راغلی مو دپاره دا ډېره د لویه خبره ده او ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې مو دوره مطلب دی خوره غوندې علاقه ده او تاسو دوره لرې نه مو ته راغلي. ډېره زیاته مننه کوو. ها باور صاحب مننه. باور صاحب درته وایه چې تاسو صحت نن سبا څنګه ده؟ وخت شکر الحمدلله ښه برابر ښه ټیک ټاک یو صحت ما الحمدلله اوسه پرې ښه برابر دی الله فضل کرم. باور صاحب درته وایه چې شاعري مو د کوم ټیم نه شروع کړې؟ شاعري خدای شتو شاعرۍ خو به زه تا ته داسې لانډو لانډو ټکو کې دا وایم چې دو خو خیر زه پنځم کې مسکول یلو هغه خو هغه څه کوي چې بیا مطلب دا چې ډېرو ملګرو به راتېرو زموږ سره کېنه پسه خو څه به د ستړم څه کله سفر ته زه لوړم قطر ته بیا غځې کې مو اماموز وایه ده او ښه شاعره ده زاید شناس نامه به تاسو اورېدلي وي ډېر پښتانه یې پېژندي. بلکل. نو هغه بیا مو داسې کار کولو بیا مو 2014 کې هغه ته یو غزل ورته کړو خپل شرم څه کوم هغه هم اخري ختم کړو. نو هغه ته م څه غزل وښیلو هغه راته اول وخندېدو چې وایي دا خو تا شاعر یې صحیح. بس هغه نه بیا 2014 نه بس مطلب دی 2014 نه بیا زه یوه ټولنه وه څه پښتو ادبي کاروان نامه یې وه بیا هغې کې مو دوحه قطر کې شمولیت وکړو. صحیح. بیا هغه نه څه داسې ورکې وخت تېرېدو خو بیا اوس یې موږ خپله یوه ټولنه جوړه کړې ده څه مقصد دی ملګرو خپل منځ کې هغه واجب د دوې ټولنې جوړې شوې اوس ژوند پښتو ادبي ټولنه دوحه قطر دا څه کوم د دې کې مطلب د پښتو ادبي کاروان ټولنه دا ډېره لکه مخکینۍ ټولنه ده ډېره مخکینۍ ټولنه دي کې ډېر ښه شاعران مطلب دی لکه د کتابونو والا ډېر ملګري ورکې داسې دي چې ښه سینیر کسان ورکې شته دي خو اردوی ټولنې ښې برابري او ښه تکړه ملګري یې ورکې. باور صاحب یو سوال دی نه بل کوم چې د باور تخلص به څنګه ژوند ته غوره کړو؟ که دې په باره کې اوس زه تا ته د یوه خبره بله وکړم دا داسې چال و چې د ما دینه مخکې زه کومه شاعرۍ یا ښه وه یا خندنۍ وه څنګې وه هغې کې ما تخلص تنها و بیا چې تنها و نو بیا داسې ډېر بیا چې کله مو بقاعده بیا مشاعرې کې یو غزل وویلو تنها په تخلص باندې بیا د ملګرو داسې یوه مشوره وه ټولې ټولنې ملګري نوست وویلو ځکه خوښه دې وي د تخلص بدلول غواړي نور څه ته کوم نه منه مطلب دی خوښه وي نو هغه بیا هغو ملګرو په مشورې منتي بس بیا هغې رځنه دلې باور یم بس اوسه باور یم او د تخلص سره اختیار هم دی د باور مطلب په کوره ده هر سړي منتي خو خپله مې ډېر خوښ ده د باور. بلکل. باور صاحب درته وایه چې شعرونو به مو الحمدلله ډېر لیکلي خو کتابه دې بره مو څه خیال ده چې کتاب به ریلیز کړې او که نه چېرې مثال یوه ټیمه به پاتې وي؟ والا څه رښتیا رمنتیایي شاعرۍ څه کوم یو شاعر وي هر غزل دې خپل خوښ وي دوه کیدای نه شي که چا خوښ وي که نه او د شاعر سړي خپل لیکل ډېر خوښ وي. بلکل. خو زه خدای شتو دو ورې چې د سفر نه څه راغلی یم الله غوندې ملګرو سره مې ځنه مشورې په وا کړې مول ځکه یو کتاب زه چوپ که نو څنګه به شي خو ډېرو ملګرو بس رای راکړي ډېرې لارښوونې خو زه خپل زړه کې یم ځکه دا شاعرۍ لږه معیاري شي نو بیا سړی که کتاب چوپ کړي څه مشکله خبره نه ده.
مننه باور صاحب زه خو چې روب شو خپل مطلب طرف ته برو شو نو زه چې که ته موږ سره څه شعرونه شریک کړي زه چې ډېره مننه به دې وکړو څو به درته شعرونه وایي غزل نه مخکې ارشاد څه یار ته مې دا ضرورت پاتې نه شو یار ته مې دا ضرورت پاتې نه شو ما ته زما څه حاجت پاتې نه شو واه 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 مننه ارشاد او چې تا کړه خپله ما کړه خپله لاره هاي 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 چې تا کړه خپله ما کړه خپله لاره د مینې هیڅ ضمانت پاتې نه شو واه واه مننه او نښې دې بیرته مانه ټولې یوړې هاي هاي نښې دې بیرته مانه ټولې یوړې ما سره ستا امانت پاتې نه شو واه واه دا شعر وایه واه 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 نښې دې ټولې مانه بیرته یوړې هاي هاي ما سره ستا امانت پاتې نه شو مننه غزل ته بروشم ارشاد غزل مطلع ده باید په دغه خاوره په دې رنګ دی پابندي شي باید په دغه خاوره په دې رنګ دی پابندي شي چې امن شي او سوله شي په جنگ دی پابندي شي واه 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 سولګری دی د امن او د مینې بلها ډیر شي سولګری دی د مینې او د امن بلها ډیر شي ذهنونه دی آزاد شي په کلنګ دی پابندي شي واه 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 ډیر ښایسته واه راځئ چې مخنیوی د منشیاتو خلاف وکړو راځئ چې مخنیوی د منشیاتو خلاف وکړو په کر هم د کوکنارو او په بنګ دی پابندي شي واه 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 ډیر ښایسته واه او دې ښکلو خلکو کې دا تک تور بدرنګ خلک هاي هاي دې ښکلو خلکو کې دا تک تور بدرنګ خلک ربره په اټک بیخي پلنګ دی پابندي شي مننه باوره د ترخم په لار دی جوړه موټروي شي باوره د ترخم په لار دی جوړه په موټروي شي نه تګ نه پرتګ او نه پننګ دی پابندي شي ډېره زیاته مننه اعلان بهر غزل ارشاد څه خوشحالېږم د زړه سره خوشحالېږم د زړه سره په وړه خبره او زړه مې زور دی سم خوړلی زړه مې زور دی سم خوړلی د زور نه یم زوروره او غبرګ لاسونه رانه تاو که غبرګ لاسونه رانه تاو که ته په شان مې له صدره او سره ټوپۍ چې دې په سر کړه سره ټوپۍ چې دې په سر کړه په یارانو کې مینره ډېر زه ملنګ چې شوم بادشاه شوم زه ملنګ چې شوم بادشاه شوم زه ملنګ چې شوم بادشاه شوم هغه سمه بختوره واه 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 ډېر مننه او نور به څه زه درته وایم خدای دې مل شه بس باور واه ډېر ښایسته واه مننه ډېره زیاته مننه او بیا مننه ټولو لیدونکو کتونکو ته الله دې وکړي چې د موږ ګډ کوم شعرونه وي د خوښ کړي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه باور صاحب چې تونه مو ښایسته او مزیدور شعرونه واورېدو کتونکو دا و د تورې غونډۍ سیمې رسول شاه باور صاحب چې ښایسته او ډېر مزیدور شعرونه مو وینه واورېدو نو د بل پروګرام پورې موږ ټولو ملګرو ته اجازات روغې چې چېرته کې وي خوشحال اباد بریالي اوسئ د لوی الله په امان